ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله نن به مې داسې ارمان جانه ژړا نه کوله ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله. سترګې خو نه لري خو د اړه سترګې داسې دي چې زما او ستا سترګې بسي صاحبه. ستاسو کلي ته چې شپې له سړی راشي ژوند لږ تود شي چې لمبې له سړی راشي قیامتونه یې په ذهن کې راویښ شي چې دې ورانې دروازې له سړی راشي چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري لکه خپل جنازې له سړی راشي. زه اکثر ګورم نو د کتاب له کتاب لوستونکي نه راځي مچان ولا ډېر راځي. دا خبره مانی؟ دا بالکل منم جی بالکل. ستا ټول خطونه ما د پاره د لمبو جامې وي خو ستا سلام به پکې لیکو نو سیزل مې هم نه. هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغستلو څنګه په نزړه به زما د دروازې نه وتې څنګه په نزړه به زما د دروازې نه وتې. په خدای باور که تر سړو ګلنار بیګه مې دونه ښکلې اواز مننه. نیمګړی به هر یو داستان نه پوره کېده په دې ښار کې د هیڅ چا ارمان نه پوره کېده د چا د خدای په ځمکه باندې ځای د سلي نه و د چا په کور به چت د اسمان نه پوره کېده چې چا لره د دې وطن د وږو غم په کار و چې چا لره د دې وطن د وږو غم په کار و هغوی سره د ځان غم و ځان نه پوره کېده. ما ځکه کړلو ماپ چې د دشمن په مال او مړینه ما ځکه کړلو ماپ چې د دشمن په مال او مړینه زما د رور د وینو تاوان نه پوره کېده. دا دی جی شاهد علي شاهد اسې خو زما په هر لور په هر نظر بلها کتابونه پراته دي خو د شاعر دا کمال دی چې دا ټوله لایبرري د دې ټول کتابونه د نه یو شعر محتاج هي صاحبه دې ته شاعر وایي. دا ټوله لایبرري د لپاره یو شعر کې راغونډی نو شاهد علي شاهد صاحبه سترګې خو نه لري خو د اړه سترګې داسې دي چې زما او ستا سترګې بسي صاحبه. د داسې خلکو بصیرت زمونږ د بصارت نه ډېر تیز وي ځکه موږ نن غواړو چې دا چاپېرچل نن د ده په بصارت وینو. صاحبه دا شپږم کتاب دی او زما په لاس کې دی او د شپږو کتابونو دا مصنف چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی خو زمونږ بدنصیبي دا صاحبه چې د بیبي شلیدري لوپټاو د داجي نسته او د یو ځوان زلمي تکلیف او ازمیخ زمونږ نه بلا ملغري داسې پټ کړي دي لکه خزانه چې پټوي. خو صاحبه چې کله موقع میلو شي نو کوشش کوو راکنه وي او تاسو ته ږدو. او آخري خبره ته بله کومه دا تمهید مې لګول شو بخښنه غواړم مالا بس په آخر کې سم غني خان جوړ شي شاعران داسې دي نه څوک. آخري خبره مې دا کولې صاحبه چې پښتو لري سر خوړلی صاحبه په ایمان زما بچی ما ته وایي وی جانه ما ته بچی داجي نه وایي ما ته جان وایي ټول واړه راته وایي ما ته وایي جان زموږ په سکول کې دا اجازت نشته چې ته به پښتو وایې بس دا دغه د خولې دا وینا په ما سم تندر لګي بس دغه ځای نه مې دا وایي چې صاحبه پښتو بسر نه خوري زه به دا شاعران اوچتوم او تاسو ته به اکدم
شاهد خان څنګه چل بالکل تاسو راغلی ډیره مننه وایم تاسو دغه مینې او صدر غریبي به شریکو تاسو سره جی ترنم کې د غزل یو څو شعرونه وایم جی راځه ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله نن به مې داسې ارمان جانه ژړا نه کوله ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله خلق چې لارې بیلوي نو بلا سوچ پې وکړي خلق چې لارې بیلوي نو بلا سوچ پې وکړي داسې بې رحمه فیصله بدله نه کوله داسې بې رحمه فیصله بدله نه کوله د خپل پر هر د سړیکې نه مې خوند اغسته د خپل پر هر د سړیکې نه مې خوند اغسته د یار نظر ته به مې ولې دعا نه کوله د یار نظر ته به مې ولې دعا نه کوله داسې د مخامخ انکار رازنې څنګه وکړه داسې د مخامخ انکار رازنې څنګه وکړه زما د سترګو نه د دومره حیا نه کوله زما د سترګو نه د دومره حیا نه کوله نن به مې داسې ارمان جانه ژړا نه کوله ما که د تا سره د زړه نه وفا نه کوله ډېر ښه شاهد خان ډېر ښه ډېر ښه په اواز خو دې هم ګټلی شاید مننه بس دغه د الله تعالی یو ورکړي او اکثر په مشاعرو کې یا په محفلونو کې ملګري د ترنم غوښتنه ډېرې کوي نو ما غوښتل چې ستاسو څومره ډېر مینوال دي چې هغوی ته دا ور ورسي په خدای باور که تر سړو ګلنار بیګم مې دونه ښکلی اواز مننه چې دا ستاسو مشاعرې کې خو چې کم ترنم کې کم سړی مخکې نه خلک ډېر زیات خوښوي هم که نه او دا ټیک خبره ده چې بالکل وایي چې په ملازمت کې او چې زه په خبر میډیکل یونیورسټي کې ټلیفون اپریټر پوسټ باندې یم الحمدلله بس دغه د الله تعالی یو رحم دی چې دا محتاجه د جون نه په الله بچ کړی ما د مردان د سیمې سره تعلق ساتم مردان فاطمه دا زما کلی دی روزي راځي روزانه کدل ته کورې درکړي نه جدل ته پس په کرایه باندې اوس مزان سره خپل فیملی خپل بچي خپل مور دا مې راځان سره راوستي دلته یم شاهد خان موږ سره خو سترګې هر څه وینو که نه تا سره د ډه سترګې ته څه وینې او تا ته دا دنیا او دا چاپېرچل څنګه ښکاري یوسف جان صاحب دا یو عجیبه سوال دی دا ټیک خبره ده چې دنیا څنګه ده نو الله تعالی هر چاته هم هغه شان ښایي دا ټیک خبره ده چې زه په سترګو باندې هغه څه نشم لیدلی خو زما احساس چې کوم دی زه محسوسول ډېر زیات شم لکه اوس زه چې په لاره باندې ځم زه یو خندا واورم نو د هغه خندا نه چې زه څه محسوسوم نو هغه په نظر څوک نه شي زه یو ژړا واورم یو سلګی واورم هغه چې زه څنګه محسوسوم هغه څوک په نظر هغه شان نه شي لیدلی نو زما هغه کار الله تعالی ټول زما په حس کې زما احساس سره تړلی دی خفه کوي شاهد خان د پښتنې د معاشرې یاره زمونږ معاشره ډېر زیات د غربت معاشره ده چېرته هم چې د یو بېوسه د یو مظلوم چغه واورم او زه کومک نشم کولی دغه مې ډېر زیات دغه لمحه مې ډېره زیاته خفه کوي نو هغه ارس زه بیا په خپل شعر کې خلکو ته ښیم په ترنم کې سره نور هم څه شته چې راته کېدی شته دی راسره جي بالکل راځه پې خو چې داسې لږ مختصر وایم جي چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې په بې واقعۍ کې ونارې زما د خولې نه وتې هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغستلو هغه دې یاد شي
که رخصت به دې هم واغستلو څنګه په نزړه به زما د دروازې ناوتې څنګه په نزړه به زما د دروازې ناوتې یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپلا یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپلا تلې ونې وې ته د خپلې اندازې ناوتې تلې ونې وې ته د خپلې اندازې ناوتې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړې نو ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړې نو که برغې برغې جنازې مې د کوڅې ناوتې که برغې برغې جنازې مې د کوڅې ناوتې د ګلو څوکې بویول دومره آسان چېرته و د ګلو څوکې بویول دومره آسان چېرته و د ازغو څوکې مې شاهده د سینې ناوتې چې به مې کله د نظر د دایرې ناوتې په بې واکۍ کې بنارې زما د خولې ناوتې شاهد خان تاسو د شپږم کتاب راغی شاعران چې داسې کتابونه لیکي او راځي د ده مرسته څوک کوي پټکو خو مطلب چې سړی داد ورکوي پای حکاوه چې هم نه راځي او داسې خو مال غواړي پیسې غواړي داسې ادارې شته یا ریاست څوک سپورټ کوي که نه خیر خیریت دی نه ادارې خو نه کوي ادارو کې خو یو کتاب چې دونه دا یو ادارې چاپ کړي مردان ډي سي چې دونه لیکوالو کتابونه چاپ کول نو زمان پکې یو چاپ شو او نور چې دونه دا کتاب چې کم چاپ شوی دی نو دا د ملګرو په سپورټ باندې چاپ شوی دی او چې کوم داسې عام د دې معاشرې عام ملګري دي لیکوالان نه دي خو پښتو چې دنو مینه سره ساتي خبره کوم که خپه کېږي به نه زه اکثر ګورم نو د کتاب لوستونکي نه راځي مچان ولا ډېر راځي دا خبره مني دا بالکل منم جی بالکل بالکل دا وخت زم په یو لایبرری کې ناسم بلها کتابونه دلته کې پراته دي سیوا خو دلته کتاب څوک چاته ګوري سیوا پرون مې فوټ اخیستل نو یو برقې والا ښځه راغله ما ته مخکې مې معاف کې فوټ والا خاندل وی لالا دا خیرمان نه ده ناروړ ته وی د پرویزي مور رالی یوسف جان ته معاف کا بیا مې دونه خاندل بیا مې بابو ته وی ما معاف کوم نه پیژوي نه خیر دي زویا یعنی حالات داسې شوي دي کنه خیر ماران زیات شي تاسو خبرو کو غربت ډیر زیات دی نو بیا مې خبره کوله مې لکه د پرویزي مور ته مې دا پرویزي خبر شو نو به مور ته چې بیا په نه پزا برخه ما چوا خیر دا خبره پکې دا غپ رااله غربت ډیر دی ونستي ډیر دا تاسو ته خوښکاری نه خو محسوسوي او تاسو دا محسوسات او دا لیدل دومره جوړ دي لکه زمون نه زیات نو خپکیږي دي سیسته او بار بار خپکیږي او کله کله قلم پسر اپار شي یاره زه خو وایم چې کومه خبره زما د برداشت نی نو دغه خبره ما په قلم راوچتلو مجبوروي هغه که زما په چاپیرچل کې دی هغه که زما په کور کې دی هغه که زما د کور نه بهر دی او په دې ولس کې چې چرته کومه خبره زما د برداشت نه بهر کیږي کومه صدمه نو زه قلم خامخا راوچتم په هغه موقع جی 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 یو وړه غونډه کې د مالو داسې منونه غونډه کې او بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو دغه نه پس بیا شاید سب نه تو کلام ورو او اجازه په نه مالو منګ سره اوسه Dr. Iram Zaid Dental and Skin Care Studio treatments available chemical peeling mesotherapy skin glow weight reduction hair regrowth hydrofacial हेयर एंड फेस PRP व्हाइटनिंग इंजेक्शंस नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज राब्ता नंबर 0333338037 Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री د حیا ژوند د تهمتونو بزغمل مې هم نه
خو ستا د هجر تراخه زهر تېرېدل مې هم نه. ستا نه خپه وم خو په تا پسې به هم خپه وم. زړه به مې هر وخت راډک و خو جړل مې هم نه. ستا هر ارمان د لویېدو سره یو غم لویوه، د خوشحالو مې قاتلان و خو وجل مې هم نه. زه چې له ځانه لرې تلمه تا به هم کړي وي، خو ځان پسې خپل اوازونه اورېدل مې هم نه. ستا ټول خطونه ما دپاره د لمبو جامې وې، خو ستا سلام به پکې لیکو نو سېزل مې هم نه. قسمت درانه د هغه خلکو را په سر کړه راته. یوسف جان صاحب تاسو ته ډالۍ دی دا شعر. قسمت درانه د هغه خلکو را په سر کړه راته چې مې په قام قبیله نه و پېژندل مې هم نه. شاهد خان عشق دې کړی دی که نه؟ عشق دا خو د ژوند سره تړلي څیزونه دي جي، او خامخا مینه د ژوند دپاره چې دی نو مالګه ده چې کله لاس واچوه مالګه نه وي نو بیا طارق اکا دا راته چې ما عشق نه دی کړی که نه، دا انټرویو مې د سره ډوچلوله نه. دا کائنات روان پېښ دی صاحبه چې یو سړی د عشق نه انکار کوي نو به ده ته یې مړه چې ته صدریاب ته ودانګه تا دی خدای غر کا. خو بیا عشق بیا ځان سمندر دی، ناموته خو عشق نه پوهېږو نه مو کړی دی. پېښ وي بهرحال کم سړی چې عشق کوي هغه بیا ژوند هم پېژني. پېښ وي ښه یو دوه درې شعرونه او بیا ستاسو په دې کتاب خبر کوم قدرمنو ما سره اوسئ بس اخري پیړو کې وجي. ستاسو کلي ته چې شپې له سړی راشي، ژوند لږ تود شي چې لمبې له سړی راشي، قیامتونه یې په ذهن کې راویښ شي چې دې ورانې دروازې له سړی راشي، چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري، چې مین د جانان مخ کفن کې ګوري لکه خپل جنازې له سړی راشي. ډیره ګرانه ده چې ستا د مخ د نور نه، ډیره ګرانه ده چې ستا د مخ د نور نه بیا د خپل وجود سایې له سړی راشي. او یوسف جان صاحب دا شعر هم ستاسو دپاره ډالۍ دی چې ستا جذبې ستا د ایمان ترجماني کړي، ستا جذبې ستا د ایمان ترجماني کړي لکه سم چې آینې له سړی راشي. ستا جذبې ستا د ایمان ترجماني کړي لکه سم چې آینې له سړی راشي. ناداني سړی په ورانو رکو سر کړي چې هوښیار شي نو توبې له سړی راشي. او ورته ذکر څوک د یار کولی نشي، د شاهد نه بیا سم خولې له سړی راشي. ډېر ښه ډېر ښه. قدرمنو دا کتاب به تاسو ته ښکاري د سیلې مخې ته شمې بلومه. دا کتاب به تاسو ته دا شپږم کتاب دی چې راغی. د دې دا نمبر هم تاسو سره شریکوم او یو ګزارش ته کوم صاحبه د دې سیمه شاعر چې کنه ګوره هغه سره خزانه د ټکو وی صاحب بخنه غواړم دا معاشره په ټکو سکی صاحب دا کتاب دشمنه معاشره د کتاب سره تعلق لرونکي په شاعر سکی صاحب. او بهرحال د دې دا نمبر تاسو ته एकदम دا کتاب هم تاسو واخلئ. دا کتاب په دغه نیت تاسو واخلئ چې دې باندې به تاسو شاید صاحب لږ سپورټ کړي. د سیمې شاعر دی چاته خو سوال نه کوي الله دې نه کړي. بهرحال قدردان ډېر شته او تاسو ټول قدردانو ته دا کتاب هم کېښود. او د شاهد صاحب نمبر تاسو ته एकदम شاهد صاحب نمبر راته ووایه. په دې کې انشاءالله لیکلم د 0343 999 7704 کتاب کې هم شته. په دې کتاب کې هم شته. ډېره مننه شاهد علي شاهد صاحب په دونه لنډ تنګ وخت کې موږ ستاسو د شخصیت او ستاسو د کار احاطه نشو کولی. او دا د عام ولس کې مرده په چاپېچل کې ګرځي د هر سړي اواز دی. موږ په دغه نیت ستاسو د غږ هم دنیا ته کېښودو که موږ نیو سبا تاسو هم نه ځکه چې مرحق ته موږ ټول بځو. خو صاحب څوک به دا نه وي چې دې چینل د پښتنو خدمت نه دی کړی یا یو شاعر دا پښتو ژبه روچته کړی نه و نوی نسل ته ایښې نه و. صاحب ګرم به نوی نسل چې موږ درته سوچه پښتو کېښوده پاتې بستاني موږ به انشاءالله العزیز ګرم نیو. شاعر صاحب ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو د راتګ هم ستاسو د دومره ډېرې مینې ډېره مننه یوسف جان صاحب. خوشحاله وباد مننه. کور مو ودان.